سلامونه ملګرو. پښتون قومي جرګه 11 14 اکتوبر وشوه. الحمدلله پریکړې وشوې. اوس تاسو په سوشل میډیا ګورئ د مخالفینو هم دا خپل زموږ پښتانه ورونه دي چې کوم د دې خلاف یو پروپاګاندا کوي. پی ټی ایم څه وکړل، منظور څه شو، څوک ملنډې وایي، څوک څه وایي، هغې ته به ځواب ورکو. ممکن هغه ملګري چې کوم د پی ټی ایم ملګري دي هغې ته هم پکې خپل ځوابونه میلاو شي. ویډیو اوږده ده خو وای ورئ لازم. هغه کسان چې کوم د ملنډې وهي، کوم د خنداګانې کوي، کوم وایي چې پی ټی ایم څه وکړل، منظور څه وکړل، فوج ویستل یا د بجلی یا د وسایلو څومره هم پرېکړې وې په هغې باندې، یعنی که یو قسم لا خنداګانې کوي. نو هغې ملګرو نه موږ دا تپوس کوو چې د پی ټی ایم اول به لاړ شو. د پی ټی ایم د دې کم پښتون قومي جرګه وه د دې د مخکې نه تاسو خو اول د پروپاګانډې حق نه لرئ، ځکه چې که تاسو نه زه تپوس وکړم چې تاسو کم وخت کې د پی ټی ایم د دې جرګې نه مخکې د ده په ملاتړ کې په سوشل میډیا ورته کمپین کړی دی، تاسو د دې د کامیابېدو ته هرکلی ویلي دي، تاسو دا ویلي دي چې یاره دا ډېر یو ښه کار روان دی. هغه وخت کې هم تاسو د پی ټی ایم د دې جرګې مخالفت کولو، لیډر نه والا تر کشره پورې ډېرو ګوندونو ملاتړ هم زموږ څه ملګرو څه ګوندونو کړی. خو هغه خلک چې کم دا ملنډې کوي هغې ته به وایو تاسو خو زموږ د کس ته چې حالانکې منظور پښتین یا پی ټی ایم سره د پښتونستان، لوی افغانستان، پاکستان د ماتولو، د فوج سره د جنگ یا د ټوپک یا وسلوالې مبارزې هېڅ خبره نه وه کړې، خو تاسو به د کس ته د چا په خوله باندې بار بار به په هغه کې وایي موږ د جرګې ملاتړ کوو، خو د خو ټکې به ورسره استعمال کړو. خو موږ پاکستان ماتول نه غواړو. چا به وایي چې دا فوج زموږ خپل فوج دی. دشمن به ورته وایي چې هو مسلې هم د دې نه دي، دا د موږ د حفاظت دپاره دی. چا به چې د کور فوټو د خپل فیسبوک او د ټویټر او د څه پاکستان شنې جنډې راته د کس ته ولګولې. چا به ویل چې یاره موږ د پی ټی ایم جرګه خو زموږ روایات او زموږ رسم او رواج او د علاقې دستور دی، خو د خو به یې دلته ورسره میلاو کړل. خو موږ چې دی غواړو چې دا خلک مین سټریم ته راولو. نو هغه وخت کې هم تاسو زموږ مخالفت کولو. پی ټی ایم څه وکړل؟ پی ټی ایم یو ډېر کم عمره مشر په مشرۍ کې، په رهبرۍ کې د 30 40 25 28 کلن عمر هلک داسې راځي. هغه وخت کې پښتنو ته زړه ورکړو، حوصله یې ورکړه چې دا خبرې به چا په کور کې هم نشوې کولی خپل خویندو میندو ورونو سره. نن په هر چوک کې، په هر ځای کې، په احتجاجونو کې، جلسو کې، په سوشل میډیا د تاڼې د جی ایچ کیو په هر ځای کې دا خبر نه صرف پی ټی ایم ملګري کې مګر نور ته هم زړه ورکړو، حوصله یې ورکړه، هغه بوت یې مات کړو د دوی د زړونو کې د یارې. پی ټی ایم څه وکړل چې کم د پاکستان د تقسیم نه را دېخوا چې کم د پښتون د تقسیمېدو او د پاکستان د ډالري جنگ ګټو یو پروګرام و چې هغې کې پښتون اتفاق ته نه پرېښودلو، تقسیم کړی و. مختلف نن هم تقسیم دی او مغو ته ځواب هم دی چې کم خلک تقسیم دي زموږ وروڼه دي. دی پی ټی ایم دا وکړل چې دا ټول خلک په یو پلیټ فارم راغونډ کړل، راټول یې کړل. سخت مشکلات، جیلونه، شهادتونه، قتلونه، ورک، نادرکه، دماکې، هر څه راباندې وشول، هر قسم ظلم وشو، پروپاګنډې وشوې، پلاني ملک ایجنټ دی، د هغې ملک ایجنټ دی، د دې ملک ایجنټ دی، هلته نه پیسې راځي، دلته نه پیسې راځي. نه مخکې زموږ چا حمایت کړی نه بل. خو موږ بیا هم پی ټی ایم هغه څه ممکن کړل چې کوم چا سوچ هم نه و. پی ټی ایم په خیبر کې په سخت حالات کې اول د خپلو پښتنو ورونو په مخالفت نه باوجود دا جلسه شهادتونه ورکړل، جیلونه ورکړل، په زرونو کسان گیر شول، په شیډول 4 کې واچول شول، په آی ډي کارډونه هر څه بلاک شول، د دهشتګردۍ دفعې پې ولګېدې. خو بیا یې هم هغه جرګه کامیابه کړه، ویې شوه او دا ټول پښتانه پکې را هم غلل، ویې لیدله. او بیا کله د هم شو پی ټی ایم. نو تاسو چې موږ نه ګیله کوئ،
اول خو ګیله زمونږ حق دی چې وی کوی چې پښتون وروره زه د چا دپاره راغلی وم ما د چا دپاره دا احتجاج یا د جلسه یا د جرګه کوله خو زما او ستا د قام او د وطن او د خاورې او د ژوند مسله وه تا ما پسې پروپیګنډې کولې که د پولیس و هم دلته پښتونو په ما راغلو که د صوبایي حکومت و هم د دوی ته لاندې و دا پولیس هم زما ګیله د هغوی نه په کار وه که د سوشل میډیا باندې زما خلاف کېدلې خبرې دا هم زما پښتانه وروڼه وو زما ګیله خو زما حق کېږي بل دا جرګه د پی ټي ایم نه وه دا جرګه د ټول پښتون ولس د پښتون کام وه په کار نه ده چې ته د ځان نه ګیله وکړې چې ما څه وکړل په دې جلسه کې خو چې د کریډټ وخت و هر سړی به راتلو زما پرچه واخله زه پلانې علاقې نه راغلی زه واخله پلانې علاقې نه راغلی زه پلانې مشر یم د پلانې ګوند یم د هغه ګوند دغه ګوند هغې نه پس دا څه شول دا مشران موږ چې کومې پرېکړې وکړې چې کسان به راغونډو 3 زره کسان به هره ضلع راکوي هر مشر به یې راکوي څه شول هغه کسان موږ سره په رابطه کې دا ټول ګوندونه او دا ټول خلک موږ ته وایي چې موږ دا لښکر نه شو ورکولی حالانکې هلته فیصله شوې وه او که موږ دا لښکر جوړ کړو دا 2.5-3 لکه چې کم لښکر جوړ شي دا خو به ډایرکټ د فوج سره په تصادم کې شي دا خو به جنګ وشي او دا خو به پښتانه پکې وي تاسو راته ووایئ بله کومه حل لاره دا خو یو لښکر مطلب څه لښکر مطلب یو ولسي زور د ولس زور ما ولس راغونډولو بل دا پرېکړه ګوره د پښتون کام وه د پی ټي ایم نه وه ممکن د پی ټي ایم فیصلې بیا د دې نه هم سختې راغلی وې خو موږ په چا باندې خپلې فیصلې نه کړه موږ پښتون کام ته ټولو مشرانو ته دا خبره پرېښوه او ټولو په دستخطونه وکړه چې هو موږ ته دا قابل قبوله ده او هغه سټیج باندې هر سړی موجود و تقریر ته ماته د څه شي پیغور راکړي چې پی ټي ایم زه باید چې ووایم بلکې هر پښتون چې ځان ته وایي چې بھائی موږ خو جرګه وکړه پی ټي ایم خو یو په ځان باندې حالانکې زه ورته په ګراونډ کې پرېښیم زه یې قلدم کړم تاسو ماته وایي کم پی ټي ایم نه علاوه کم ګوند چې دی په دې باندې خپل هغه ورکړی دی زور یې کړی پریشر یې اچولی په حکومت چې یاره دا خو یو امن پسنده خلک دي دا خو د خاورې او د هغه خبره کوي د خپلو حق خبره کوي تاسو دا په کم بنیاد باندې چې دی قلدم کړی دی په منظور پښتون پښتنه نن چا پورې کړی ده چې څه حالت کې دی دا د پی ټي ایم ملګري چې په جیلونو کې دی ګوندونو چېرته د هغې دپاره یو احتجاج یو څه کړي دي ګیله زما په کار ده چې زه ورته په میدان کې یوازې پرېښودم چې 21 تاریخ اعلان کله زمونږ د اتیا کسیزه جرګه راوغوښته په هغې کې تاسو وګورئ د اتیا کسه کې کم ګوند والا مشران راغلل کم رانغلل ما سوا یو څونه بیا موږ د 21 تاریخ چې پرېکړې هغه وکړه چې یاره د دې عدالت په تسلسل کې به احتجاجونه کېږي په 21 اکتوبر چېرته وشول څوک راغله وشول خو د پی ټي ایم والا پکې راغلل کم ګوند والا د خپلو پیجونو نه د په حمایت کې پوسټونه کړي دي کم ګوند مشر خبره کړې ده ما سوا یو څونه هغه یو څو به پکې زه بار بار شاید ونه ویل شمه خو یو څو به راغلل خو نور به پښتون کام چېرته و پښتونه ځان ته ووایه چې یاره زه خو دا خو منې لکه ستا چې کومه ګیله ده چې هر څه روان دي مطلب دا دی خو پی ټي ایم څه وکړل مطلب دا دی ته خو دا منې چې ظلم روان دی دماکې روانې دي هر څه روان دي پی ټي ایم خو هېڅ ونه کړل دا پی ټي ایم څه شو په دې حالت کې مطلب دا چې ته خو منې خو نه کېږي امن نه راځي لګیا دی نو بیا ځان باندې سوچ وکړه چې زه څه شومه پی ټي ایم ته ولې وایې ته کمزورې هغه لفظونه درته ته څه یې پی ټي ایم ته ګوته مه نیسه پی ټي ایم نن هم درته په میدان موجود دی لګیا دي کسان جیلونو ته ځي چاپې پې پرېوځي مشر یې هغه دی ته خپل پارلماني سیاست کې ته خپله ډاکټري کې ته خپل جومات په ممبر او په هر ځای ناست دی په تا خو هېڅ پریشر نشته زه دې ورته یوازې پرېښودم ته د ګیلې حق نه لرې باید زه ستا نه ګیله وکړم چې زه دې ولې ورته په میدان پرېښیم تا په کوم ځای کې زما په حمایت کې پوسټ وکړو مسله خو ستا د وطن ده زما د وطن ده زموږ د ټولو ده باید هر پښتون ځان ته پیغور ورکړي صرف جرګه کول نه دي چې ما جرګه وکړه او بس کیسه ختم جرګه وکړه ما تا ته دشمن وخولو پی ټي ایم دا وکړل شاید تا پېژندو خو ویلې دې نه شول ما تا ته قربانۍ درکړې خپل مالکان مې شهیدان شول زما پکې چې دي جیلونه تاوانونه د روپو د هر څه وشول تا پکې څه تاوان وکړو تا خو تقریر وکړو کریډټ ته واخیستو لاړې ما درته دشمن وښودلو ما درته د مسلو حل وښودلو ما درته تګلاره وښودله په مشترکه فیصله وشوه دا پیغور تا ته دی ما ته نه دی
پی ټی ایم نن هم تیار دی، ته خو راکه ماته هغه ملاتړ، ته خو ماته راکه هغه پاور، ته خو ماته راکه خلک پښتون کامه، ته خو راوچت شه. نو بیا رانه ګیله وکړه چې زه درنه شاته شم، زه درنه پټ شم، زه درنه ورک شم، زه درته ووایم چې نه زه دې په دې کې نه یم. او را به شو هغه خلکو ته چې کوم د پی ټي ایم ملګري دي، نو تاسو به حوصله نه بیلئ. جرګه وشوه، جرګه اخیري نه وه، مبارزه زمون ختمه نه ده، مبارزه به هم کوو. هغه د ابراهیم لینکن خبره چې زما حرکت به سلو وي، او زه په شا نه ځم، مونږ په شا نه ځو، مونږ ولاړ یو، سلو، ډیفنسیو، اوفنسیو، د هر څه به کوو، بیک فوټ، فرنٹ فوټ، هر څه باندې به کوو. خپله مبارزه به جاري ساتو، یو جرګه نه بله، بله نه بله. اوس هم په امریکا کې په 22 تاریخ په کیلیفورنیا کې همدغه رنګې د بر وطن د لر وطن څومره پښتانه افغانان دي، د هغې جرګه را روانه ده. دغه دې په تسلسل کې به جرګې هم کېږي، خبرې به هم کېږي، بیا به پښتون کام ته ځو. خو دې پښتون کام ته به هم ځو چې دا کم ګیلې زمانه کوي، کم چې دی ما پورې ملنډې کوي، چې کومه پورې دا ملنډې تا د ځان نه نه وي ویستې، کومه پورې تا دا نه ویلي چې دا ناکامي زما ناکامي ده، دا د پی ټي ایم ناکامي نه ده، دا د پی ټي ایم نه ده، د ستا او زما د خپل د ګوره دشمن په مونږ کې لګیا دی، نن هم را باندې اور بل دی. ویډیو اوږده ده، الله دې وکړي چې تاسو پرې پوه وئ. مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ.